عزتمندو کتونکو دا وخت مونږ اوشیرۍ کې په اوشیرۍ کې بیا ګورکوهی ورته وایي هغه علاقه ده ویلیج کونسل جبۍ هغه علاقې کې مونږ زمونږ شپه وه سهار دی د بخمنیر بای او د شیرزاده بای په ځای کې کوم چې د جماعت اسلامي نایب ناظم پاتې شوی دی جبۍ ویلیج کونسل او زموږ په څنګ کې چې کوم ولاړ دی چې بخمنیر د دو کشر رور دی بخمنیر چې کوم د یوت صدر دی جبۍ خو دا ډېر مشکور یم چې ما له وخت راکړو زموږ ته شپه وه د دیر خو ماشاءالله دا و چې کومې میچ تللی دی په میلمستیا کې او په مهمان نوازۍ کې ماشاءالله ډېر ښه خلک دی د دیر زه د هغو ډېر مشکور یم زموږ سره په دې پروګرام کې ډېر مرسیالو او د دې سیمې زه څونه هم صفت وکړم والله کم وي یو خو ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه چې په دونه ښکلي ځای کې اوسئ په جنت کې اوسئ ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه ډېره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه د پښتو پوینټ او د دې میلمنو ته هرکلی وایم او دلته په راتګ باندې د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم او بالکل الحمدلله زمونږ ډېره ښایسته علاقه ده ډېره زبردسته علاقه ده خو بس مسله صرف دا ده چې پسمانده ده او دې طرف ته د چا نظر نشته دی زمونږ د موجوده حکمرانانو نظر ورته نشته دی نو زه د هغې نه دا غوښتنه کوم د موجوده قیادت نه موجوده حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې اوشیرۍ دره الحمدلله د سیل او د یو ښایسته یو ښه لوکیشن لري خو دلته هغې هغه نظر نشته دی نو زه د هغې نه دا غوښتنه کوم چې زموږ د اوشیرۍ درې روډ دی او خاص کر دا یو مین مسله ده موږ ته په اوشیرۍ دره باندې که زموږ دا روډ هغې وکړي نو الحمدلله دلته به د ډېر لرې لرې نه د سیل دپاره او د سیر دپاره ډېر لرې لرې نه به خلک راځي ډېره مننه ډېر شکریه دا راته ووایئ نه صدر صاحب دلته خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی د جنت ونظاره ده هر ځای د ښکلې چینې ښکلې چینارونه ښکلې چینې ښکلی حسن یو جنت ټوکړه ده که نه که ووایم نو غلطه به نه وي روډ ته وګورم خراب دی ستاسو پول ته مې چې وکته مات ګوټ ډټیک ده دلته راوسه پاړ کې تاسو چاته نه دي چې یار کور وکړه دې ځي دلته د خلک دا ژوند جاګ څنګه کوي ګزران څنګه کېږي بالکل جی زمونږ تیر حکومت چې و نو په هغې کې زمونږ محمد علي سابقه ایم پی ای هغه دلته و نو هغه د خپل فنډ نه او د خپل دغه نه هغې دې ته 44 کروڑ روپۍ منظور کړې وې خو بیا په مرکز کې او په مخ کې حکومت چې و د پی ټي آی نو هغې به ورته فنډ نه ورکو فنډ یې نه ریلیز کو په دې وجه باندې زمونږ هغه اوس هم په تقریبا په پینډینګ کې دي او هغه پیسې اوس هم پرتې دي خو د بدقسمتۍ نه هغې نه ورکوي چې د اوشیرۍ درې روډ باندې کار شروع کړي دا باقاعده محمد علي د جماعت اسلامي ایم پی او سابقه ایم پی دی هغه دا 44 کروڑ روپۍ د خپل فنډ نه منظور کړی وې مننه په منیر صاحب دا راته ووایئ دلته ستاسو څونه تړلې مسلې ستونزې نو زموږ کتونکو سره شریک دی دا وخت تا ګوري ډېر بیروکریټ ایم این ای ایم پي ایز ټوله دنیا دا محل تا ګوري نو څه ورته ویل غواړې څه غوښتنې دې شته غوښتنې دا دي چې د ټول نه غټه مسله موږ ته د روډ ده که دلته موږ ته د مریض مسله راشي نو هغه چې موږ کله د لاندې سټاپ دا روړې یا تیمرګرې ته رسوو نو دا تقریبا د یوې یا د 1.5 غنټې لار ده خو چې موږ تیمرګرې ته هغه رسوو نو دا په دې کې 4 4.5 5 غنټې وتي نو مریض ته نور هم د هغې نه تکلیف سوا شوی د روډ په وجه باندې زموږ د ټول نه غټه مسله روډ دی او بل زموږ چې کوم دا پل دی د پلونه دي نو دا پلونه په داسې پوزیشن کې دي چې په دې باندې صرف د پیدل خلکو هغه تګ شته دی او د ګاډي دغه پې نشته دی نو زما د موجوده حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغې زموږ اوشیرۍ درې ته نظر وکړي زموږ په اوشیرۍ در باندې نظر واچوي د دې سره دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی نو چې زموږ اوشیرۍ دره داسې ده چې کمراټ یا نور داسې ځینې به دې کې بره چې تاسو لاړ شئ نو سیدګۍ ده سفری دی د سیل لپاره ډېر ښایسته ځینې دي نو که دې دپاره دې د روډ دغه وکړي نو دلته به ډېر خلک راشي او ډېره فایده به موږ ته وشي ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه عزتمندو کتونکو دا و صدر یوت صدر بخمنیر صاحب کوم چې د دې علاقې سره تعلق ساتي د دې سیمې سره زه د هغو ډېر مشکور یم د بخمنیر بای او د هغو د مشر ورور شیرزاده صاحب دو ډېر مینهناک خلک دی دلته راشئ جي دې سیمې ته وزټ وکړئ دا وبال ختم نو ضرور راشئ او زه به ټولو د دې څوک مشري کوي هغه ټول ته به ګزارش وکړم او د بانه ګزارش به ورته کړم د دې کم روډ دی خراب دی سکول نشته هسپتال نشته دلته کم د ژوند چې کم فیسیلیټي دي هغه نشته زه به ته یو وړوکی غوندې ګزارش وکړم چې راشئ دلته یار دلته راشئ د څونه مسلې دي دا حل کوي
عزتمندو کتونکو دا وخت مونږ ګورکوي کلي کې یو تاسو خو وکته ژرندې او د دې ښکلا هم تاسو وکته دا روډ تاسو ګورته وایي چې 20 کاله پې سیلاب بهیدلی او همدغه شان دی دا ورته راواخلئ کیمرامین صاحب خوړ دی جي په خوړ کې زموږ تګ دی او نن خو پې زموږ تګ دی ډېر پکې مایوسه شو خو د دې دا ولس پسه کوي ډېر افسوس راځي یاره د دې ایم این ایم پی پکار دی د دې څونه ستونزې دي مسلې دي هغه حل کړي دا وخت ما سره دې صدر هم روان دی او زموږ سره میا اجاز حسین صاحب دی کوم چې دا ګندګار سره تعارف ساتي میا اجاز حسین کوم چې کرکټر دی ملتان کرکټ ټیم پس بالر دی الله دې خوشحاله کړي نن موږ دلته دې پروګرام لا غو انوایټ کړو ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه اجاز صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو د میډیا والا شکریه ادا کوم پښتو پوینټ چې تاسو د عام غریبو خلکو اواز رسوي د سیاسي چارواکو ته ډېره مننه ډېره شکریه ستاسو یاره اجاز صاحب ستاسو دې کلي ته وګورم دونه ښکلی اوسن ښایسته ونې ښایسته بوټي ښایسته چینې ښایسته مشران ښکلي شاه زلمي خو یاره د روډ ته وګورم خراب دی سکولونه نشته هسپتال نشته جي دلته کوم د ژوند ضرورت دی هغه نشته ولې نشته یار بالکل دا خو سیاسي مشرانو ته پکار دی دا ورته زه ستاسو د میډیا په وسادت سره دا میسج ورکوم چې پلیز تاسو مهرباني وکړئ د دیو د خو اخلاقو نه غلطه پیدا مالی چې دیو دی اوشیره کې دونه قابل ترین خلک دي چې آیا دا خلک وغواړي خپل قسم ودرولی شي دې ځای نه خپل کینډیډیټ ودرولی شي دغه کولی شي خو زه درته یو ریکویسټ کوم هغوی به تاسو نه به څه تمه لري څه امید به درنه لري 15 کاله پې یو راشي هغه وایي زه یې کوم چې دغه ګورنمنټ پې دغه شي بیا پې بل راشي نو دا داسې خلک دي که په اخلاقو سره وی که په میلمستیا سره وی نو زه به درته ووایم چې په پوره کې پیکې کې د اوشیرۍ په شان خلک په یو ځای کې هم نشته که نه را دې شي دا خلک دې ویني خو به هر حال د دوی سره ډېر زیاتې کېږي روډ نه دی زه به درته ووایم چې په کومراټ پسې دا 2 نمبر ښایسته ځای دی په اپر دیر کې د دې شان ښایسته ځای نشته خو مین وجه څه ده دیو ته نور هېڅ مسله نور دې ورله هېڅ هم نه کوي خو مین بنیادي حق چې هغوی د دیو کوم دی هغه د دې ځای روډ دی که زه کیمرامین ته خواست کوم چې دا روډ او دا کډۍ پکې راولي په دې کې خو هغه د خبرې انسان پکې نشي تللی نو ګاډی خو لا غټه خبره ده نو په کار دا دي وټې درکړلی هغه د خبرې سوال درته نه کوي او ایم این ای دی که ایم پی ای صاحب چې دی باچا صالح صاحب هغوی چې څه دي د دې خلکو په وجه باندې دي د دیو په وجه باندې دیو دې اسمبلۍ ته رسېدل دي او د دیو په وډ باندې داسې بل دغه نه کیږي نو چې کم تاسو څنګه دیو تاسو څه تعاون کړلی د دیو په وډ باندې تاسو دغه ځای ته رسېدل نو په کار تاسو ته دا دي د دیو چې څه حقوق دي هغه حق د دیو ادا کوي ګنې نیکسټ ټایم هغه د خبرې دا خلک اوس هوښیاران شو دي هغه سادهتوب او هغه دغه نشته الان کې بیا به لکه مزید به دیو ته خدشه دغه کیږي نیکسټ الیکشن کې به دیو ته مسله ستاسو ډېره مننه اجاز صاحب او اجاز صاحب خبرې تاسو واورئ قدرمنو کتونکو دا وخت چې زموږ په یو خوړ کې تګ دی خوړ هم نه دی چې خوړ هم ماته نه ښکاري ځکه چې دا په دې خو په انسانانو تګ ډېر مشکله دی پوه شوې د انسانانو تګ خو دلته د دې ځا چې څومره پي ټي آی والا دي که د هرې پارټۍ سره زما د یو کوم سره تعلق نشته د دې چې څوک مشري کوي چا سره څوک په ریاست کې دي نو هغه ته به یو ګزارش وکړم د دې کیمرې په تواصل سره چې دلته د دې د ولس سره ضرور ودرېږئ ګنې والا خیرو ته ځان ته د احتساب یو بنډل خیرې به تاسو ته پرتې وره یاد ساتئ د احتساب هغه خیرې چې تاسو کله ګور ته کوځئ هغه خیرو ته ځان تیاروئ د احتساب بنډلې به درته پرتې وره راشي دلته وره د دې خلکو تپوس وکړئ جي دونه درانه خلک ما په ټوله پښتونخوا کې نه دي دا خوړ ورته راواخلئ جي دا کړي دي قدرمنو تاسو کتی شئ ډېر افسوس راله راشي یاره دلته ژوند چېرته دی یاره دلته څونه ښایسته رنګینې ده الله پاک وله قدرتي حسن ورکړی دی جي څونه قدرتي حسن وله ورکړی دلته چې کوم د ژوند جاک د ژوند د تېرولو چې کوم فیسلیټي دي کوم تېرولو چې کوم خو نشته هغه نشته دلته یاره زه به ټولو پښتنو ته ګزارش وکړم ټولو صاحب جیدادو ته ټولو مخورس خلکو ته ایم این ای ته ایم پی ای ته ناظم ته کونسلر ته هر یو ته به دا ګزارش وکړم چې دلته راشئ جي د دې خلکو سره ودرېږئ یعنې ځان خیرو ته تیار کړئ